دا یو ورور تپوس کړی دی چې په دې بعضو ملکونو کې مجبوراً به ته انشورنس کې د ګاډو دپاره او که ته نه کوې نو بیا د کار مخې ته نه ځي نو په دې انشورنس سره موږ ګنهګارېږو او که نه. الجواب دا مسله موږ مخکې بار بار واضح کړې ده چې د تجاري انشورنسونه چې کوم راوتي دي او تأمینونه دا حرام دي په شریعت کې دا نشته ځکه چې په دې کې نقصان دی یو طرف ته به نقصان یا خو د هغه سړي ته نقصان دی څوک چې انشورنس کوي او یا د انشورنس د کمپنۍ ته نقصان دی او شریعت دا نه غواړي چې ستا مال څوک په ناحقه وخوري یا ته د چا مال په ناحقه وخوري. خو دا مسله چې د بعضو ملکونو دا قانون جوړ کړی چې ته به لازم دا کوې د لیسن دپاره د پاسپورټ دپاره یا د ګاډي دپاره وایي لازم به ته انشورنس ښیې نو په هغه ځای کې بیا دا قانون یاد ساتئ چې الله سبحانه وتعالی وایي فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویرېږئ څومره چې ستاسو طاقت وي. که دې تامین نه سړی بچ کېدی شي ډېره ښه ده که نه شي بچ کېدی ټول کار یې په دقه ولاړ دی نو بیا په دومره درجه کې وکړه کومه چې د ټولو نه کمه ده او الله پې تا نه رانیسي. زه بله مثال در کوم څنګه کمه ده لکه اوس د ګاډي انشورنس په دوه قسمه یو انشورنس هغه دی چې ته کوم ګاډي سره اکسیډنټ وکړي نو هغه ګاډی به صحیح کوي د هغه نقصان به ورکوي. دویم هغه انشورنس دی چې د دواړه ګاډي به صحیح کوي او دې ته دلته التأمین الشامل ویلی کېږي. اوس ته که چېرته د یوې ادارې د طرف نه مجبوره شوی چې ته به انشورنس کوې نو هغه ته به په دې مجبوره شوی په دې به مجبوره کړی چې ته به دغه انشورنس کوې کوم چې د دې بل نقصان ورکوي نو د تأمین شامل ته ضرورت شته تاسو ته هغې ته ضرورت نشته که نو ته به اوس کم سے کم څه کې کم سے کم د ټولو نه کمه درجه دا ده چې ته دغه انشورنس وکړه کوم چې د دې بل ګاډي نقصان ورکوي دا بل به نه کوې کوم چې د دواړو ګاډو نقصان ورکوي او که دا بل ته کوې نو بیا خو ته راځي بیا ته څه بیا ته راځي ځکه ته په خپله مرضۍ کوې یو حکومت هم تا ته دا نه وایي چې ته به تأمین یا انشورنس هغه کوي چې کوم دواړه ګاډي برابروي په یو ځای کې په دې نه مجبوره کوي خو په دې مجبوره کوي چې داسې انشورنس به موږ ته ښیې چې هغه د دې بل ګاډي نقصان هغه ورکوي. ورسېدې به که نه والله اعلم.